الله رب العزت داسې یو مهربان ذات دی. موږ او تاسې دنیا کې وینو که نه چې څومره مالدار سړی وي، ډېر نه 50 روپۍ یو ځل دې وغواړه، بله ورځ راشه بیا دې وغواړه، بله ورځ راشه بیا دې وغواړه، د هغه به په لکونو ډالرې وي، په لکونو پیسې به لري، او هغه به بله ورځ تندی تریو نیولی چې د هره ورځ خوشي زما پوزه دې پرې کړه، هره ورځ خوشي، پرون دې م سوال کړی و، بله ورځ هم راغلی وې، اوس نن بیا راغلی، خفه کېږي پې. خو رب کریم داسې یو ذات دی، هغه نه چې څه ونه غواړې د هغه دربار ته چې لاړ نه شي هغه پې خفه کېږي. هغه په څه خوشحالېږي چې مسلمان ما ته لاسونه جوړه کړي، ما نه وغواړي، نن سهار هم وغواړه، غرمه هم وغواړه، مازدیګر هم وغواړه، ماسخوتن د شپې ورځې سبا بیا 50-60 کاله ترې غواړه، الله پاک درنه خوشحالېږي، هېڅ خفه کېږي نه. هغه به څه خفه کېږي چې څوک ورنه نه غواړي خفه کېږي، او دنیا کې خلک څنګه وي هغوی نه چې وغواړي خفه کېږي. نو زمونږ او ستاسې رب داسې رحیم ذات دی.